که غواړئ چې یو جایز مراد دې پوره سي، که غواړئ چې یو جایز حاجت دې پوره سي، دې دپاره د قرآن کریم یو آیات دی. دا یو داسې آیات دی که چیرې یو انسان په دې طریقه سره او په دې ترتیب سره د آیات مبارک تلاوت کی هر ورځ، الله رب العزت به هر جایز مراد تر سره کی او هر جایز مقصد به هغه الله ور پوره کی او په دې مقصد کې به الله رب العزت دته کامیابی نصیب کی. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته د سره شیر کی. هغه آیات مبارک به تاسو ته ان شاء الله پر د سکرین باندې هم درته ولیکم او په کم تعداد په کم ترتیب سره ویل کیږي دا به هم تاسو ته وښیم. د سورة یاسین یو آیات مبارک دی، سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. چې کله یو انسان دغه آیات مبارک په ورځ کې 1400 واره تلاوت کړي هر ورځ، الله رب العزت به هر مقصد کې دته کامیابی نصیب کړي، هر حاجت به الله ور پوره کړي. نو کچیر تاسو تنها ناس یاست یا تنها روان یاست، نو دغه آیات مبارک فضیلت لري چې تاسو تنهایی کې ووایاست، او کچیر تنهایی کې وخت نه در ملاویږي نو بیا چې تاسو روان یاست که ناس یاست، په هر حالت کې تاسو دغه آیات مبارک 1400 واره ضرور تلاوت کوئ.